رانغې مونږ سره د ضمیر صاحب سره او د اقنام صاحب سره دوی مونږ سره اکثر داسې کېږي شپږ صادق رانغې بیا چېرته کې وتی دی نو بس نن پکې دلته کې وتي وو دوی د یو لږه فرمایش کوي مجبوري زه اکثر چې دا نظم وایم نو زه دا خبره کوم چې د دې نظم کې کومه فارموله ده نو هغې هغه حقوق چې دي نو هغه ګورې محفوظ دي هغه به څوک نه استعمالوي صرف یو کس د زه اجازت ورکوم او هغه نن مثل خان غمیار صاحب ته اجازت ورکوم چې هغه که دا فارموله په کار راولي نو راوستی شي مورا نظم دی ما چې کوم یو ښکلي ته بس دومره ویلي دي زه په تا مین یم خدای خبر چې ولې بیا ما ته راکتی نشي خواله مې راتلی نشي هغه یې لا څه کوي چېرته چې د لرې نه ما په لاره وویني لاره هم بدله کړي هېڅ کولی نه شمه هسې مې خپل زړه وخوړ دا خو به هر څوک مني ژوند د تجربو نه جوړ زه چې ټکنی شومه چل مې د یارۍ زده کړ اوس چې مې کوم ښکلی وم کله زړه ته پرېوځي داسې ورته نه وایم تا باندې مین یم بل ښکلی ور وښایم دغه سوال ترې وکړمه یخانه په خدای به شي یخانه په تا به شي لاړ شه ورته ووایه مري صادق په تا پسې بیا سحر ماښام دیدن ویده بلندان دیدن ما له خبر وړي راوړي بلبل په سرخي راوړي هره ورځ پیرې کوي ښې اوږدې کیسې کوي حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی یار مې رې بار کړی دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ